أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. باب ثابت دی په بیان کې المعانی هغه معناګانی هغه کارونه الموجبتی چې واجبونکي دي للغسل غسل لره چې غسل په چی شي باندې پر یو چا واجبېږي هغه شیان درته ښیي وهو دغه شیان چې دي على نوعین پر دوه قسمه باندې دي. اول چې دی حقیقي او حقیقي ده كإنزال لك إنزال دل المني د مني على وجه پر طریقه باندې دفق د غرزیدو و شهوت د شهوت د خوند. ګوره چې مني د یو چا څخه راووزي انزال سي غرزیدونکي وي دا مني او خوند ورسره وي من الرجل دا که د نارینه سره راووزي والمرأة که د ښځې سره راووزي په دې حال کې پر ده باندې غسل واجب دی. فی حالت النوم په حال کې د خوب وي دی والیقظدي که د ویښوالي وي که دی بیده وي که ویښ وي که د ده څه مني خوند ورسره ولو او غرزیدل ورسره وله د نارینه یې که د ښځې وي د پر ده باندې بس غسل واجب دی. دا یاو وکذا دا غرکم الحیض حیض غسل واجبوي. حیض چې بیا دی هغه ښځه چې اولاد په نس نه لري دې ته په میاشت کې ناجوړي ورځي چې موږ ورته په پښتو کې جامې ورته وایو یعنی د جامو ناجوړي دې ته حیض ویل کېږي. دغه حیض غسل واجبوي چې حیض پر یو ښځه باندې رالی بیا چې حیض ختم سو پر دې باندې غسل کول واجب دي. والنفاس او بل نفاس غسل واجبوي. هغه ښځه چې کشنه پیدا سي دې ته موږ په پښتو کې څلوېښتي وایو چې یو ښځه په څلوېښتي کې وي دغه څلوېښتي چې تېره سوله بیا یې غسل پر دې باندې واجب دی. نو دغه چې دی دا د څلوېښتي اندازه او دا به بیا په راتلونکي سبقانو کې په راتلونکي کتابو کې درته ووایو انشاءالله د فقه په کتابو کې په راتلونکي کې به الله تعالی دې موږ ته وخت راکړي انشاءالله پر دې باندې به موږ سم بحث بیا وکړو. والنوع الثاني او دویم قسم د غسل د واجبېدو چې دی الحکمي حکمي دی. حکمي بیا کم دی کمن لکه هغه څوک استيقظ چې راویښ سي من النوم د خوبه سه ویرا وویني منیا مني او مزین یا مزی ولم يتذکر په یاد یې نه وي الاحتلام احتلام یعنی خوب لیدل په یاد نه وي چې ما خدا خوب ولیدی او غسل پر راواوښتی فیحکم حکم کیږي علیه پر ده باندې بالغسل پر غسل دی به بس غسل کوي پر ده باندې غسل د غسل حکم دی احتیاطا د وجه د احتیاط په دې کې دی چې دی به غسل کوي. ګوره که د ده کالي لانده و په منیو باندې یا په مزیو باندې خو د ده دا نه و په یاد چې ما خوب ولیدی یا پر ما باندې غسل واوښتی دا د ده په یاد نه و د احتیاط د وجې څخه د دی غسل وکړي. دغه دوه قسمه غسل پر یو سړي باندې واجبېږي. دغه د غسل د واجبېدو طریقې دي. صدق الله العلی العظیم.